او بيد الله حبيب صلى الله عليه وسلم ملګرو ته یو نصو خذ لا ولا دلكم على شيء اذا فعلتموهم تحاببتم بينكم افشوا السلام. اے ملګرو ز تاسو له داسې یو څیزونه خیمه کله چې تاسو په هغې باندې عمل شروع کړئ او هغه زندګۍ کې راولئ هغه خپل عادت جوړ کړئ ستاسو په خپلو منځو کې مینه محبت پیدا شي. افسو السلام سلام خور کړئ سلام رواج جوړ کړئ. ګوره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت د جوړولو دپاره اسباب ښودلي دي خو امت هغه پرېښي دي. امت د هغې نه غافله دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی سلام اچوي افشو السلام دې سره چې د محبت پیدا کیږي. امت سلام په خپلو منځو کې نه کوي نه مشر په کشر باندې سلام اچوي او نه کشر په مشر باندې اچوي. نه رسول الله وایي که غواړې مې خپلو منځو کې چې د محبت پیدا شي مینه پیدا شي نو سلام رواج جوړ کړئ. ګوره سلام عادت جوړ کړئ. یو څیز